راوبه شو اوس په دوه مهمو شیانو باندې خبرې وکړو. یو ډیسکټاپ کمپیوټر دی، بل لپټاپ دی. ډیسکټاپ ټول هغه کمپیوټر دی چې هغه په یو ځای کې په ساکن شکل باندې ایښودل شوي وي. مثلا د میز په سر یې ږدئ یا د فرش په سر یې ږدئ، په هر ځای کې چې وي تاسو یې ډېر ګرځولی نه شئ. غټ هم وي، وزمین هم وي، درانه وي. بل لپټاپ دی. لپ اصلا د سي ډي ورنو ته وایي، د انسان ورنو ته لپ وایي. نو دا هر وخت تاسو انتقالولی شئ. واړه دي، وزنونه یې ډېر کم وي. ورځ په ورځ خلک ډېر نازک کمپیوټر لپټاپ کمپیوټر جوړوي. نو دغه یې عمده تفاوتونه دي. نور د سافټویر او د اپلیکیشنو په شکل چې ورته وګورئ، په دواړو کې تقریبا یو شی دي. که چیرې تاسو وګورئ په ډیسکټاپ کمپیوټر کې عین وینډوز دی، په لپټاپ کې هم عین وینډوز دی. که چیرې تاسو ډیسکټاپ کې مثلا مایکروسافټ ورډ وګورئ، هغه په لپټاپ کې هم عین شی دی، تفاوت نه لري. په فزیکي شکل محدود نور تفاوتونه شته دي. مثلا د لپټاپ کمپیوټر چې دی د ښکلا او د ظرفیت په حساب باندې په لپټاپو کې ډېر پرمختګ شوی دی نسبت ډیسکټاپو ته. په ډیسکټاپ کې هم کار کوي، مګر په لپټاپ کې د دې په خاطر چې خلک ډېر د موومنټ یا د تګ راتګ په خاطر استفاده کوي، ډېر کار پکې د ظرافت په خاطر باندې. کیبورډ په اکثریت ځایو کې په لپټاپو کې اوس ځینې ځایو کې ګوښې وي، مګر په معمول شکل په لپټاپ کې کیبورډ، ماوس، دغه یې ماوس دی، ماوس پډ دی، دا کیبورډ ده او دا یې مانیټور دی. او د دې تر لاندې بیا دغه سی پي یو هم په وجود ورسره وي. صحیح شو. په لپټاپ کمپیوټر کې دا شیان ټول شته دي. په ډیسکټاپ کې چې دي هغه مې مخکې درته ویلي دي چې مانیټور یې ګوښی وي، کیبورډ یې ګوښی وي، ماوس یې ګوښی وي او لاسپیکر یې په معمول ګوښي وي. اوس خلک د دوس هم ورسره په تنګ وو، مثلا لاسپیکر یې ګوښي نه شوی ایښولی، هر شی یې ډېر غټ غټ وو. نو اوس په دې کې که چیرې تاسو د مک کمپیوټر وګورئ، کیبورډونه یې واړه شوي دي، ماوس یې ډېر وړ شوی دی او خپله دغه سی پي یو یې بیخي د منځه وړې ده، هغه خپله په ډیسکټاپ کې ورکړې ده، تقریبا لکه لپټاپ داسې شوي دي. د آل ان ون. آل ان ون معنا یې دا ده چې خپله دغه سافټویر پروګرامونه او فزیکي پروګرامونه ټول په مانیټور په داخل کې وي، لاسپیکر هم د دې تر لاندې وي، همدغه یې کنټرولولی شئ. نو ورځ په ورځ ټکنالوژي تغییر خوري. امکان لري په وخت کې چې تاسو دا ویډیو ګورئ شاید ډېر ناوخته وي او ډېر نوي تغییرات هم راغلي وي. بیا هم د تاسو د معلوماتو لپاره ډیسکټاپ هغه کمپیوټر دی چې د میز په سر باندې ایښی وي، معمول ساکن وي، ډېر ګرځول کېږي نه، درانه وي. او لپټاپ هغه دی چې تاسو یې هر وخت په بکس کې درسره اچولی شئ او شاته یې واچوئ، ورڅخه یې هر چیرې وړلی شئ، هر چیرې استفاده کولی شئ او برق هم ساتي. او د ډیسکټاپ کمپیوټر یو بل تفاوت دا هم دی چې معمول باید په برق کې ویلې وي، برق ډېر وخت لپاره نشي د ډېر وخت لپاره نه، په معمول شکل برق نشي حافظ ساتلی، مجبور په برق کې معمول ویلی وي. او لپټاپ چې ده معمول د 2 ساعتونو تر 10 12 ساعتو پورې نظر د هغوی د بیټرۍ کیفیت ته برق هم ساتلی شي.